درېیمه کلمه تمجید. درېیمه کلمه د تمجید په نامه ده. درېیمه کلمه د تمجید. اوله کلمه پیلا کلمه طیب، اوله کلمه د طیب کلمه په نامه وه، د طیب په نامه وه. دومه کلمه د شهادت د کلمې په نامه وه. درېیمه کلمه دا شپږ کلمې دي د تمجید په نامه ده. سبحان الله والحمد لله ولا اله. د لام باندې چې دا کوم الف دی د لام په غیږ کې لام په ولاړ دی چې دغه دی د باندې دا د مت پروت دی دا به لږ اوږد وایست. ولا اله دغه لام کې چې دا جګ زور ولاړ دی دا به هم لږ اوږد وایست. ولا اله الا الله والله أكبر ولا حول غتحي وست حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عظيم. درېیمه کلمه د تمجید په نامه ده. درېیمه کلمه ی تمجید. سبحان الله پاکی ده الله رب العزت لره. الله رب العزت ډیر پاک ذات دی. لاندې دا معنی چې لیکلې ده الله پاک جل شانه پاک دی. شانه پاک دی. والحمد لله او ټول صفتونه د الله پاک جل جلاله د پاره دی. ولا اله او د الله پاک جل شانه نه سوا د هغه نه بل د هغه نه بغیر بل هیڅوک د عبادت لایق نسته. د ولا اله الا الله دغه معنا ده در د ځای پر لایق د عبادت نسته. والله اکبر او الله پاک جل جلاله د ټولو نه لوی ذات دی. د ټولو نه لوی دی. د ټولو د الله پاک جل شانه ذات لوی دی. د الله پاک قدرت لوی دی. د الله علم لوی دی. د الله پاک هر صفت چې دی هغه د هر څه نه زیات دی. د هر چا نه لوی دی. ولا حول ټیټ حي وایست غټه حي ده. ولا حول و دا او د ګناهونو نه د بچ کېدلو طاقت د یوازې د الله پاک په ورکولو دی. د الله پاک سره دی چې الله پاک د ګناه ولا قوة الا بالله او د نیکۍ کولو توفیق هم د الله رب العزت له طرفه نه دی چې الله پاک دې د ګناه څخه بچ کېدلی سي چې د غلا چې د قتل چې د هر څه نه دی الله پاک بچ کېدلی سي. الله پاک طاقت او انسان ته ورکوي بیا انسان بچ کېدلی سي. ولا قوت او هم د نیکۍ قوت الله پاک سره دی چې د لمانځه قوت درکړي د ذکر کولو تلاوت د قرآن. الا بالله العلي العظيم هغه د ټولو نه اوچت او د عظمت والا ذات دی. هغه له ټولو نه لوی ذات دی. هغه له ټولو نه قادر ذات دی. هغه له هر څه نه په هر صفت کې لوی ذات دی. الا یو پلب الف د لام سره وجنګوي په تشد الا بیا په خبر الف ودروي. الا بالله العلي دلته علي د ی سره جنګیږي ی د لام سره جنګیږي. علي العظيم
إلا بالله العلي العظيم. عظیم عظیم مه وایسته عظیم. عظيم. شاباش. اوس نو ورسې خپل سبق وایست. ولا قوة ولا قوة الا بالله او د نیکۍ کولو توفیق هم د الله رب العزت له طرفه نه دی چې الله پاک دې د ګناه څخه بچ کېدلی سي، چې د غلا، چې د قتل، چې د هر څه نه دی الله پاک بچ کېدلی سي. الله پاک طاقت او انسان ته ورکوي، بیا انسان بچ کېدلی سي. ولا قوته او هم د نیکۍ قوت الله پاک سره دی چې د لمانځه قوت درکړي، د ذکر کولو تلاوت د قرآن. الا بالله العلي العظیم، هغه د ټولو نه اوچت او د عظمت والا ذات دی، هغه له ټولو نه لوی ذات دی، هغه له ټولو نه قادر ذات دی، هغه له هر څه نه په هر صفت کې لوی ذات دی. الا یو پلب الف د لام سره وجنګوي په تشد لام بیا په هغه پر الف ودروي. الا بالله العلي دلته علي د یې سره جنګېږي، یې د لام سره جنګېږي. علي العظیم. إلا بالله العلي العظيم. عظیم عظیم مه وایسته عظیم. عظيم. شاباش. اوس نو ورسې خپل سبق وایست.